د افغانستان اسلامي امارت د اداري اصلاحاتو ریاست له لورې د بلخ ولایت د کارکوونکو او اداري اصلاحاتو ریاستونو سره په همغږۍ د یاد ولایت د رئیسانو، آمرینو او مدیرانو لپاره د رهبرۍ او مدیریت د مهارتونو د پراختیا شپږ ورځنی سیمینار پیل شو. د بلخ مرستیال والي دا ډول سیمینارونه د اسلامي نظام د کارکوونکو د لاپوهاوي لپاره ګټور وبلل او ټینګار یې وکړ چې ټول ګډونوال باید د یاد سیمینار څخه پوره ګټه واخلي. ولایت هم ولایت از نزدیک دیدن میکنه، خود همین انسپکتوران گفت از نزدیک دیدن میکنه و میشنوه سخنه مشاور میشنوه و چیزی که اونا میگه ما میشنوم و یکی بسیار خوب کلام گفت. په ورته وخت کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو عمومي رئیس وویل چې د اسلامي امارت مشران په دې لټه کې دي ترڅو د ټولو کارکوونکو لپاره د هیواد په هر ولایت کې دا ډول د ظرفیت لوړونې سیمینارونه جوړ کړي. نوموړي زیاته کړه چې د یاد سیمینار څخه یې موخه د کارکوونکو مثبت بدلون او په کاري چارو کې لا پرمختګ دی. په درس افغانستان کې دغه درسونه موږ ویلي دي د هغه مرګورو تقاضا زیاته شوې ده. بیا بار غوښتنې کې دغه برنامې مقتضیات کوي، دا سبقونه مقتضیات کوي، ځکه دا داسې درسونه دي چې دا تاسو سره کومک کوي، د تاسو سره همکاري کوي او کوم مرګري چې ارتقا د ظرفیت خپل ونه کوي یا د خپل مامورینو لپاره ونه کوي د هغه مدیریت ناکامي. همدارنګه د بلخ ولایت د کارکوونکو ادارې رئیس وویل چې دغه سیمینار د بلخ د والي د لارښوونې پر بنسټ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو او کارکوونکو ادارې په همغږۍ په لار اچول شوی چې د یاد ولایت د ټولو ادارو رئیسان، مالی او اداري مدیران او د کارکوونکو چارو مسؤلین به پکې ګډون ولري. څه چې د یو رئیس یا د ادارې د یو مدیر یا د کارمند لپاره لازمي او ضروري هغه چارې به پر مخ بیول کېږي، هغه درسونه به ورکول کېږي د ظرفیت په بنامه کې دا چې اداره څه ته وایي، اداره څنګه وپېژنو، اداره کې کوم کارونه وکړو، مدیر چاته ویل کېږي او خصوصا د رئیسانو لپاره د رهبري په باره کې چې مطلب یو رهبر کومې ځانګړتیاوې باید ولري، کوم کارونه باید وکړي، پلان څنګه جوړ کړي، خپل اداره څنګه پرمختګ وکړي، څنګه مخته یوسي او کارونه څنګه اسانه سي، مراجعین سهولتونه څنګه برابر سي. په دې باره کې به یو ضروري او هر اړخیزه سیمینار موږ لرو د یوې هفتې لپاره. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت له راتګ را په دې خوا 100,000 کسانو ته دا ډول سیمینارونه په لار اچول شوي چې د دوی د کاري وړتیاو په لوړولو کې غوره رول لوبولی دی.